ولسی جرګه د باطلې شوې رایې په اړه پریکړه کوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته د دوو کاندیدانو میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د دوی ملاتړو وکیلانو ترمنځ ناندرۍ نن شپږمې ورځې ته وغځېدې. تېره ورځ 21 کسیزه کمیسیون د میر رحمان رحماني د یوې باطلې رایې په اړه بحثونه پیل کړل چې معلومه کړي آیا دغه کارول شوې رایه باطله ده او که سمه. خو دغه کمیسیون نن چهارشنبه د خپلو پایلو د اعلان پر مهال د نظر د اختلاف له امله پر دوو برخو وویشل شو. د دغه کمیسیون له غړو څخه 11 تنه وایي هغه یوه رایه چې میر رحمان رحماني پورې اړه لري باید عمومي مجلس یې په اړه پریکړه وکړي چې حسابیږي او که باطله ده. د دغه کمیسیون 20 غړو څخه 14 غړو لخوا دغه رایه تایید شوې، خو پاتې 11 نور وکیلان بیا وایي چې دغه رایه نه مني. دغه 11 کسانو د کمیسیون له پریکړې مخکې جلسه پرېښوده او بیا یې کمیسیون ته خپلې امضاوې ولېږلې. دوی وایي د دې پریکړې په اړه به تصمیم په تالار کې کیږي چې باطله ده او که نه. ولسي جرګه دا مهال موقت رئیس هم نه لري. د یادونې وړ ده چې د رای اچونې په ورځ د ولسي جرګې نصاب 240 تنه و چې د جرګې د موقت رئیس لخوا اعلان وشو چې هر هغه کاندید چې 50 جمع یو رای پوره کړي یعنی 140 رای ترلاسه کړي د جرګې رئیس به اعلانېږي. میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې چې یو هم 50 جمع یو رای پوره نه کړي. که څه هم میر رحمان رحماني رئیس اعلان شو خو اصولي او نور وکیلانو یې مخالفت وکړ چې نوموړي 50 جمع یو رای نه دی اخیستې. اوس ټوله خبره د یوې رایې ته پاتې. په همغه ورځ د انتخاباتو د قانون له مخې دا چې یوه نقطه هم د ټاکلي ځای نه بل ځای کې کېښودل شوې رایه باطله ده. په همغه ورځ د موقت رئیس دهقانپور لخوا رایه باطله اعلان شوه، خو اوس رحماني ادعا لري چې دا رایه باید حساب شي. که چېرته دغه رایه باطله اعلان شي بیا به انتخابات کېږي او که تایید شي رحماني به د جرګې د رئیس په توګه اعلان شي. خو داسې ښکاري چې وکیلان به دغه رایه تایید نه کړي ځکه له تېرو ورځو راهیسې نږدې 111 وکیلانو امضاوې راټولې کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د ریاست لپاره د بیا انتخابات وشي. یعنی کله دوی سره یو 15 نور تنه ملګري شول نو کېدای شي د ریاست لپاره بیا ټاکنې وشي. خو له یاده دې نه وي وتلې چې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي بیا ځان نشي کاندیدولی او دوه نوي کاندیدان به د ریاست لپاره وړاندې کېږي. ځینو دغه ناندرۍ قومي بڼې ته اړولې، خو اصلا دلته یوه سیاسي لوبه روانه ده او دغه مسله په هیڅ قوم پورې اړه نه لري. دا چې څه روان دي په راتلونکو ویډیوګانو کې به درته وړاندې کړو. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.